درې هغه لوبډلې تر بنگلاديش مخکې نړیوال جام لوبولی خو اوس نشته. چیرته دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب تر شریک کېدلو مخکې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. بنگلاديش د اسیا هغه لوبډله ده چې تر ډیره په نړیوال کرکټ کې د نورو لخوا زیاتره وخت په پریشر کې ساتل کیږي. په روان نړیوال جام کې د یو څو نویو ځوانو لوبغاړو په زیاتولو او د توپوهانې په نوبت کې په ادلون بدلون سره بیخي ښې لوبې کوي. بنگلاديش په 1999 کال کې په لومړی نړیوال جام کې ګډون کړی وو، خو تر هغې مخکې چې کوم کرکټ لوبډلو نړیوال جام لوبولی په دې مطلب کې معلومات درکوو. کینیا دا د دوهمه درجه لوبډلو له منځه هغه لوبډله ده چې لومړی ځل لپاره په نړیوال جام کې سیم فاینل ته ورسېده. کینیا په 1996 کال کې نړیوال کرکټ جام کې ګډون وکړ او په 2003 کال کې نړیوال جام کې سیم فاینل ته هم ځان رسولی وو. خو دغه لوبډله په 2011 نړیوال جام کې په ګډون د شپږ واړه ګروپو لوبو په بایللو سره رخصت شوه چې بیا یې نړیوال جام ته سر ورښکاره نه کړ. د کینیا کرکټ لوبډلې کمزوري کېدل د دوی په کرکټ بورډ کې فساد او بنیادي کار نه کول وو چې اوس یې نوم نه اخیستل کیږي. متحده عرب امارات دوی هم د دوهمې درجې له لوبډلې په نړیوال جام کې تر بنگلاديش مخکې ګډون کړی دی. دوی په 1994 کال کې چیمپیونز ټرافي هم لوبېدل او هم په 1996 نړیوال جام کې دغه لوبډله شامله وه. دې لوبډلې په 2015 کال نړیوال جام کې د وروستي ځل لپاره ګډون وکړ، خو له هغې وروسته بیا نړیوال جام ته کوالیفاید نه شول. کاناډا دا هغه وخت چې افغانستان هم دوهمه درجه لوبډله وه، نو کاناډا به ورسره سخته او دوه اړخیزه لوبه کوله. کاناډا په 2011 کال نړیوال جام کې شامله وه او سیالانو سره یې د کرکټ زور وواهه. دغې لوبډلې تر بنگلاديش مخکې په 1990 کال نړیوال جام کې ګډون کړی دی او اوس د وروستي ځل لپاره په 2011 کال نړیوال 50 اووري جام کې ولوبېدل. دا هغه درې لوبډلې وې چې د بنگلاديش مخکې نړیوال جام ته لار موندلې ده، لیکن اوس په نړیوال جامونو کې شتون نه لري. خو بنگلاديش د دوی ځای ډک کړی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاکه مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.